سلامونه دوستانو، تاسو پوهېږئ چې ما به په ویډیو کې ویل چې نانی غټ ارامي به درڅه جوړ سي. نانی خو غټ سوی لا نه دی چې غټ ارامي ځینې جوړ سو. ولا حول ولا قوة. پیر صاحب تاسو وینئ محترم ماشاءالله یو دومره مینه ناکه شخصیت یو په ما اوس پوچ وایاست یو د نړۍ ستره هستي ده پیران. دا پیران چې جي دا نړۍ بدلولی سي، دا امت مسلمه برقراره کولی سي. او تر دا کار عجبه خوله ده. دا رقم خوله زما ویلې چې د لوی اختر مې روژه نیولې وای. خیر په هر صورت نو ماشاءالله دا هم د اختر درېیمه ورځ ده چې زموږ ته مشران ناست وي او د خیر سره امت دپاره دعاګانې کوي. بس د هغوی دپاره جنتونه خپله خو در جنت تېر وي وروره، جنت ته دوی نه دي خوښ. بعد هغه یو څه خیرنې څوڼې دي دغه شپږې ده پخوا به زموږ په سر کې ګرځېدل، د شپږ به بله کوم ایستلې خدای خپله باسي. او تاسې که د نړۍ حالاتو ته وګورئ دنیا څه کوي، د ځوانۍ څخه ځان درته سپېژلي کوي. خو خیر دا د میک اپ کمال دی، د میک اپ کمال چې زده کوي هم ډېر څه زده کوي. خو په هر صورت دا مې تر جیبه رتول چې دنیا وګوره په څه اخته دي او زموږ هغې ته راسه. دا څه وایي ورته ګورئ اونډرا ترکمنستان افغانستان دا زموږ هغه ځوانان. خیر بلوڅان یاره په د دوی په ژوند دي ولاکه دا اوس اتڼ کوي که مچان وژني دا شي. دا ورته ګوره څه شه فرصت دا څنګه خلک دا د دې اتڼ دي ورته وګورئ. شرم حیا به یاره نو زموږ داسې خلک یو ډېر د کمال خلک دي، یو دوه سپېږیرو ته ناست شي او ماشاءالله او استغفرالله یار د سپېږیرو ته ګوره دا هم ورته ناست دي. دوی ته ګورې فخر پکې خدای مو خوار که. او دا خو نو تاسو وینئ چې دا د اختر سپیشل فورس چې په دا جمهوریت کې به دوی راوتله پر د هره پوسته به معلومات کوله چې مهمات برابر دي، غذا میزه در رسېږي که یو ګوله په خوله کې درکو یا ګوله په خوله کې راکوئ. نو دا هغه ځوانان دي چې بس پر دا پوستو مستو به یې پوښتنه کوله. اوس خو نو د خیره سره بالا خو نو دغه بالا خو نو بازاره اوس په ما پوچ وایست. او د کوین الیزابت زوی ته وګورئ سخته ناست دي، د تاج لره ګورئ. یاره نو څونه انسانان به د مسلمانان کړي او هم د دنیا شمېر تر هغه اضافي مسلمانان کړي دي. او هم فرض مثال یو اګزامپل در کوم په دنیا کې 115 بیلیونه انسانان دي او هم د 130 بیلیونه انسانان مسلمانان کړي دي. معنا د 2 بیلیونه د پیدا کېدو تر مخه د مسلمانان کړي. یاره دا ډېر بزرګ سړی دی. یاره په ما اوس پوچ وایست او بس دا یو ډېر دروند شخصیت دی. زموږ خلک به درته احترام کوي، د چې را روانې لاسونه پښې ورمچي، ایاجي د غی ورمچي، سر یې تندی ورمچي. او دی خو نو وینئ فاضل جوسه سټایل کې سټایل ته ګوري، پرتوک ته ګوري، ته ګوري او فاضل جوسه یاره زما دې په رب سره ښه اوسي. ګرده سټایل دی را خراب کوي. زه ولې خپل ځان په عکاسۍ کې نه ښکاره کوم، نو خو دغسې شیان ګرځي نو ما ته ضرورت نشته. زه هم به راسه د سترګو دا ترایسم ته د سټایل ته ګوري، ته د پیکې ته وګورې. یاره فاضل جوسه څه شي وکړي اوس تشناب ته ولاړ نه سي. بس سید راچېږه بس سیده والا برادره. نو د دنیا خلک څه شي کوي تاسې دا راسره ګورئ یو نفر بوتل رانیوي د ده سره 1000 پیسې دي، چینایي روپۍ دي 1000 یا جاپاني 1000 روپۍ دي، نه پوهېږم چې څه خو ته ګورئ 116 پیسې کېږي. د 1000 پاونډ 1000 پیسې ورکړلې نو 116 یې ماینس کې 1000 یې ورکړې 9804 اتیا پاس شوې. نو په د یو بغل کې ورته وایي دلته دې رسید واخله او دغه پیسې دې اول واخله بیا هغه پاته میده پیسې دې واخله. د دنیا ټکنالوژي زموږ هغې نه مړي ته ناست دي، هله راورسېږي، هله راپورته سي، هله موږ وبخښه، هله ستا شفاعت کو، هله غر ته پورته ټرته مړ یې خو هرکۍ خپله په عذاب کې پروت دي. څوک پروت دي، کم یو مړ دي، سره کم دي، وام څوک دي خدای بخښلی خدای نه دي بخښلی. څنګه ساعت مړ هغې نه ورته ناست دي به الله ورور ورته زنګیر الله یا الله. تا خو یاره دغه کس څوک دي، دغه بیا زما په ویډیو کې راغلی د ده د لاسه بس بلا وروره هر واره چې دا زما ویډیو ته راشي بلا زه ویډیو بدوم. دی نو څه وایي په اخر کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر.